تاسو به په ویډیوګانو کې لیدلی وي چې یو کس د ګرینېډ کیلي راباسي، بم غورځوي او هغه بل بیا وخوري. یا ګرینېډ د غورځولو وروسته په یو څو ثانیو کې وچاودي. خو آیا ته پوهېږې چې ګرینېډ په حقیقت کې کار څنګه کوي؟ دا واقعا ډېره جالبه ده، راځئ چې پرې پوه سو. ګرینېډ یو لنډ واټن لرونکی چاودېدونکې وسله ده چې شاوخوا 80% برخه یې له چاودېدونکو موادو څخه جوړوي. کله چې د ګرینېډ کیلي وایستل سي نو د ګرینېډ د لاستې د ایله کېدو له امله په ګرینېډ کې دننه موجوده سپرینګ په ډېرې تیزۍ سره بیا کښته حرکت کوي او د پرایمر کیب ته ضربه ورکوي چې له امله یې د ګرینېډ دننه موجوده پلیته په سوځېدلو شروع کوي. د پلیتې دا سوځېدل تر پټاکۍ پورې شاوخوا د 4 څخه تر 5 ثانیو پورې وخت نیسي او وروسته له هغه بم چاودنه کوي. کله چې بم وچاودي د هغه فلزي پوښ په کوچنیو ټوټو ویشل کیږي. دغه ټوټې د شاوخوا 5 مترو په شعاع کې د هر چا لپاره مرګونی کېدای شي. اوس نو که تا د ګرینېډ کیلي کښلې وي او بیرته پښیمانه سي چې ویې نه غورځوې، نو ته کولی سي چې کیلي بیرته ور واچوې او بم غیر فعاله کړې. خو په دې شرط چې د ګرینېډ لاستی دې نه وي ځینې ایله کړی، او یا هم کولی سي چې خپل نږدې ملګري ته د تحفې په شکل ورغورځوې. یعنې ساده خبره دا ده چې د ګرینېډ کیلي یوازې د ګرینېډ د لاستي د ایله کېدو لپاره ده، صرف کیلي ایستل د بم د چاودېدو معنا نه لري. دا کړنه یعنې د کیلي بیرته وراچول یوازې روزل سویو سرتیرو ته توصیه کیږي، ځکه دا کار ډېر حساس او خطرناک دی. په یاد مو وي اکثره ګرینېډونه د لاستي ایله کېدو وروسته له 3 څخه تر 5 ثانیو پورې وخت لري. اوس نو په دې وخت کې که دې بم وغورځوئ خو ډېر ښه، که نه